د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه مې قبول کوئ. امید لرم چې روغ او جوړ به یې. دوستانو تاسو سره په دې ویډیو کې دا معلومات شریکوم چې یوه ښځه واده وکړي او د ښځې او خاوند ترمنځ مینه کمه وي او یا داسې څه مشکلات وي چې ښځه او خاوند کوروالي ته زړه نشي کولی. نو په دې ویډیو کې تاسو ته دغه ټول معلومات درکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نو په دغه ویډیو کې تاسو سره دغه ټول معلومات شریکوم چې ښځه په کومه خبرو باندې ډیره زیاته په خاوند مینیږي او هغه سره یې مینه نوره هم سیوا کیږي چې د ښځو په وجود کې یا په ذهن کې کوم داسې ځای دی چې د هغې سره د هغوی مینه سیوا کیږي. دوستانو، ښځه او خاوند چې کله واده وکړي نو زیات وخت په کور کې مشکلات هم راځي او زیات وخت خوشحالیانې هم وي. نو دا واده نه څو کاله پس داسې یو وخت مخې ته راځي چې لیدل شوي دي چې د ښځې او خاوند مینه کمیږي. یا په یاد ولرئ چې مینه ځکه کمیږي چې د دواړو اړخونو نه یو بل ته توجه کمه شي. ماشومان یا بچي پیدا شي نو د هغې په وجه باندې سړی هم په دې کارونو کې مصروف وي چې پیسې وګټي او د بچو پرورش په ښه طریقه وکړي او دغسې ښځه هم د کور په کارونو کې مصروفه وي او یا د بچو په پرورش کې مصروفه وي او خپل خاوند ته وخت نشي ورکولی. نو په داسې دوران کې پکار ده چې ښځه خاوند یو بل ته وخت ورکړي. خاوند ته پکار دي چې په ځینو وختونو کې ښځې له یو تحفه راوړي او یا ورسره په مینه خبرې وکړي او د هغې جایز غوښتنې پوره کړي. او ښځې ته هم پکار ده چې د خاوند سره مینه وکړي او یاد وساتئ چې مینه یوازې هغه څیز دی چې د ښځې او خاوند ترمنځ فاصله ختموي او د دوی په منځ کې هغه خبرې چې د دوی یو بل ته په زړونو کې وي او یا یې د یو بل نه نفرت پیدا شوی وي هغه خبرې هم ختمولی شي. پکار ده چې خپل منځ کې مینه وکړی شي ځکه چې زندگی د مینې دپاره ده. خدای دې وکړي چې په هر کور کې مینه پیدا شي. نو دوستانو، دغه ویډیو زموږ یو پیغام و چې تر تاسو مو در ورسوو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله پامان.